دا د کرغستان په غرونو کې د نړۍ د غوزانو تر ټولو غټ قدرتي ځنګل دی چې ارسلان باب نومیږي. هغه ځنګل د ځایي اوسیدونکو د کار روزګار او د مالونو د سرځایونو یو مهمه وسیله ده. خو د ماحولیاتي بدلون، د ونو غیر قانوني پرې کولو او د مالونو د حد نه زیات سریدو له امله د غوزانو حاصلات د پخوا په شان نه دي. د قرغیزستان په جنوب کې د غوزانو یا چارمغزو ځنګل تر 40,000 هکټره زیاته سیمه کې خپور دی. دا یو فوق العاده خبره ده ځکه چې په نړۍ کې بل هیڅ چېرته د غوزانو دومره غټ قدرتي ځنګل نشته. Başka nesillerin aldını alıp can gügüzüp işleydi. ځایي اوسیدونکي وایي چې د کرغستان د جلال آباد په سیمه کې د چارمغزو هغه ځنګل پخوا له ونو ډېر ډک و چې مخکې به پکې ګرځېدل هم سخت وو، خو هغه ځنګل کې اوس ونې ډېرې کمې شوي دي او د غوزانو یا چارمغزو معیار د پخوا په شان نه دی پاتې. Gününe 100 kilodan satam. دا وایي روان کال د ګرم موسم له امله دوی اوس سره غوزان راوړي. 3 یا 4 کاله مخکې به غوزان سپین وو، خو اوس د وچکالۍ او ګرمۍ له امله چارمغز په سره کېدو دي. Ayına 2 tonnadan mağız. د غوزانو خرڅونکي وایي چې مخکې به ورته هره ورځ تقریبا 15 ټنه غوزان یا چارمغز راوړل کېدل او اوس دغه حساب د 3 او 4 ټنو پورې دی چې هر کال پکې کمی را روان دی. ځایي اوسیدونکو د نسلونو راهیسې چارمغز راټول کړي دي او دا د دوی لپاره د پیسو ګټلو مهمه ذریعه ده. خو د ماحولیاتي بدلون او انساني فعالیتونو له امله د ونو پیداوار اغیزمن شوی دی چې ځایي اوسیدونکي د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.